السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم مخامخ قاسم بای ناست دی او مونږ نن ټول د قاسم بای ملمانی یو قاسم بای سلامونه ستړي مشه تاسو ډیره مننه تاسو ډیره مننه ټول ملګری راجم شي دی خو پکې کم دی نو تورب روان دی نوشاد صاحب ناست دی اسرار ناست دی راشنت امتیاز بای دی مجیب بای دی زیشان پکې کم دی نو تازه تازه پاکستان راغلی ګوره سه اننګي سره دی غوړ دی کنه زیشان څنګه روان دی خیر غیت دی او دا خبر به مو کو کنه مون قربان دیم دا خبر وکړه ګور د اپریل په میاشت مونږ ځان ته اور لګولې دا د میریلند کمالات دي کنه نو زیشان څنګه راغلی امریکا ته کله راغلی زه خو په 17 مارچ باندې راغلی 19 مارچ باندې راغلی دا خبرې به تاسو سره شوي خو فون باندې شوي فون باندې خبرې شوي بالکل نو څنګه بس دلته ډېر کسان سره مې په فون خبرې شوي خو مشفاق ګلال راتوي کزن مې دی ښه کزن نه تاسو څه کوئ سره پار راغلی یې زه خو خپله دغه دپاره یو اس ام ال سټیپ 3 دپاره ډاکټر یې په وطن کې دلته میډیکل ریزیډنټ یم ښه دلته سټیپ 3 یو اس ام ال سټیپ 3 ایگزام دپاره راغلی ممبرشپس دپاره راغلی نو څنګه ایگزامونه تیاریانې څنګه روانې دي خو وشو اوس ورجینیا کې اشفاق مومن سره پاتې کېږم کزن مې دی صحیح ښه سمه ده او کنه دا خبره دغه تپوسونه نه کوو خو دا راته اوس یو بل ډاکټر چې په کلي وطن کې ناست دی او هغه غواړي چې هغه هم دلته داسې ستا په دې پروسس باندې راشي څه طریقې کار وي نو چې یو خو څومره پهله نه مخکې نه کار شروع کړي نو ښه ده په ځای د دې چې کار څنګه مطلب انټرنشپس او دا هر څه وکړي هلته نو هغې نه مخکې په میډیکل ام بی بي ایس ټایم کې شروع کړي دا سټیپس چې کوم دي که نه څو سټیپس دي 2 په کار وي خو 3 چې وشي نو هغه دا وي چې لږ چانسز سیوا کړي او اپورچونیټي سیوا شي صحیح څومره موده باید دلته امریکا کې زما دلته خپل 2 منثs دي زه په ټایم زما ځکه هلته مې ریزیډنسي ده ها د ساده کاکا خبره ساده کاکا وایي چې په پاکستان کې ډاکټر په امریکا کې هم په اسانه ډاکټر کېدی شي کاکا صحیح وایي پروسس خو کلیر دی او دغه دی آسان دی داسې خو ایگزام سټډیز چې کوم دي نو هغه به خپل ځای هغه لږ ګران وي تاسو که په امریکا کې ډاکټر جوړېدل غواړئ نو څومره موده به در باندې لګېږي مطلب ما خو لږ ایگزامز ورکړي دي نو بس دې کې 3 ایئرس لګي کله 2 ایئرس لګي خرچه پې راځي خرچه په سټیپس کې وي نو مطلب لکه سټیپ وایز وي صحیح نو راځي نو هغه هم لکه سټیپس کې څومره هلته چې په کلي علاقه کې ستاسو کوم ملګري دوستان دي هغه څومره دې پروسس نه خبر دي نن سبا ډېر زیات خبر دي زموږ خپل خاص کر سو هاسپټل کالجز کې ډېر زیات خلک خبر دي او کوي نو خرچه ورڅ پته د خلکو د $1000 $1100 پر ایگزام راځي او هغه چې دي نو سټیپ وایز دي نو ځان تیار کی هر سړی افورډ کولی شي که نه نو ټایم پکې وي ایگزام تاسو خپل دغه وي چې څومره ټایم کې ته ایگزام تیاری کې کله ایگزام ورکې کله ځان ورته برابرې نو هغې ته پیسې بیا صحیح او امریکا دې څنګه ولیده څنګه ده ډېره ښه ده زما خو مخکې نه خوښه وه مخکې نه معلومات هم راسره ولیکشن ښه خو بل دا ده چې ډېره غټه غټه نه مطلب کوم سوچ ستا په ذهن کې و کلي کې وطن کې و امریکا هم هغه شانتې ده که بدله ده بس لږ شانتې دا ده چې خلک ډېر کار کوي دا زما دومره لکه سوچ نه و چې دوی به دومره ایکټیو وي محنت کوي بالکل او دی روټین مونږ چې څه سوچ مونږ که دلته به لکه بس خلک به لکه کوم هغلته چې کوم ایلیټ خلک وي بس لکه د مزې ژوند دی دلته صرف محنت دی محنت ډېر دی صحیح ها صحیح ساده کاکا وایي چې په امریکا کې خو تشې پیسې دي پیسې پکې دي خو ما خبره ده چې ورسره لږ سټریس هم دی او ځان به ډېر ایکټیو ساتي که ځان ایکټیو ساتي پیسې ډېره ده که نه ساتي نو ښکته به راځي چېرته لاړې زه نیویارک کې وم نیویارک نه چې کوم دی نو ورجینیا ته او اوس میریلینډ کې ورجینیا او میریلینډ سوري نیویارک څومره بدل دی یو بل ستا چې څنګه ولیده بدل خو ډېر زیات دی هلته چې کوم دی نو آبادي لږ ډېره زیاته ورجینیا کې هم زیاته ده خو هلته یو ځای یو څو سیټیز کې ډېره زیاته ده او بل چې دی هلته بیا پبلک ترانسپورټ ښه دی نو دلته پبلک ترانسپورټ هلته سبوی میټرو او دغه کیسې ډېرې زیاتې دي ښه نو زشان ډېرې خبرو پاتې شو نو په رڼا کې کوکه خیري که الله کړې خیري ملګري ټول او امتیاز به هم ناست امتیاز به یې خو چې کم دی نو دلته کې مونږ خو زیشان خبرې خوند وکړلو ډېر خوشحاله یو چې
نو بس تاسو نم شرمېږم ډېر تپوسونه نه شم کولی ټول مې استادان مشران ناست دي د کني زیشان سره خو چې کوم دی ډېرې خبرې پاتې شوې هغه نبي صاحب ناست دی خو تاسو یې قاسم بھائی دی اسرار دی نوشاد مې هغه خبره چې ځینې سوالونه چې موږ کوو یېرېږو تاسو ته هم پکې وګورم د شرمه چې شاګرد ته ګډوډ خو نه یم نو زه سیده مننه ټول یو جهان مننه د قاسم بھائی تاسو هم یو ځل بیا ډېره مننه ټول را یو ځای کول یو جهان مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم